کله له تنګې ومرې کله له باران وطنه لا به تر څو درته په قهر وي اسمان وطنه راته خبرې دي بوډا د عظمتونو کړلې راته کیسې یې د 5,000 کلونو کړلې راته یې یادې کارنامې د میدانونو کړلې تا چې رنګینې حماسې د تاریخونو کړلې نن دې د پلار پر مینه ګرځي غلیمان وطنه لا به تر څو درته په قهر وي اسمان وطنه کله دې خپل کله پردي ورانه نړۍ لوټوي یو دې پوړنې درنه وړي بل دې بګړۍ لوټوي څوک دې ښارونه ورانوي څوک دې کیږدۍ لوټوي له شنو درو دې هم شپانه هم دې شپېلۍ لوټوي او هم دې پر سر هم په ناموس ګډ سو تالان وطنه لا به تر څو درته په قهر وي اسمان وطنه افغان وطن ته له پیړیو راهیسې اسمان په قهر دی او افغانان له هرې جګړې وروسته د بلې جګړې تابع نیسي او هرې جګړې ته د خپلې بریا نوم ورکوي پرته له دې چې په دې اړه فکر وکړي چې بریا په کومه معنا په کوم نرخ په کومه بها او په کوم ارزښت او هغه مملکتونه هغه قوتونه او هغه ائتلافونه چې د دوی په وړاندې جوړ شوي د هغوی لاسته راوړنې له لاسه ورکونې او د حالاتو له درک پرته د فتحې او د کامیابۍ ډول ډنګول کېږي د غازي امان الله خان له غزا څخه وروسته په سیمه کې حالات په فوقالعاده توګه د ابرقدرتونو د تقابل سرحد ته ننوتل د غازي امان الله خان د ازادۍ مبارزه ځکه خپله بلل کېږي ځکه غازي ورته ویل کېږي او ځکه غزا بلل کېږي چې د دغې جګړې شاته مفکوره ایډیالوژي وسلې اسلحې او فکر ټول افغاني و د دغه جګړې تصمیم او د دغه جګړې لوري خپله افغاني و افغانانو خپله په خپل منځ کې بې له بهرني ملاتړه په خپلو توپکو په خپلو زور او په خپلو هڅو یو ابرقدرت له خپلې خاورې وشاړه له هغه وروسته چې روسان یا د شوروي استعمار د سیمې له هیوادونو وروسته افغانستان ته راوغځېدی په وړاندې یې برطانیا د امریکې په پوښ کې ودرېدل او افغان مجاهد یې مسلح او په وړاندې یې ودرول او د لومړۍ دسیسه له همدې ځایه شروع شوله چې افغان هغه قوتونه چې په حقیقي توګه د جهاد په نامه باندې د خپل ناموس د بقا د خپل ابرو عزت لپاره ولاړو هغوی یې د 7 تنظیمونو تر عنوان لاندې چې وروسته د دوی د ګټو او اهدافو لپاره ښه ولوبېږي وویشل شول یوه خبره دلته ډیره مهمه ده هغه دا ده چې هر وخت د بهرنیانو په وړاندې د افغانانو جهاد کړی دی ولې د دغه جهاد رهبري او د دغه جهاد سویي استفاده او د دغه جهاد د بل په ګټو رهبرانو څرخولی دي موږ دا نه وایو چې د انګریز په وړاندې د امریکا په وړاندې د روس په وړاندې عامو افغانانو مبارزه نه ده کړې عامو افغانانو مبارزه کړې ده ولې د دغې مبارزې څخه استفاده سیاسیونو کړې ده که د روسانو یا د شورویانو په مقابل کې امریکا او نور قوتونو د افغان مجاهدو ملا وتړل په عین وخت کې د امریکا په وړاندې د جنګېدونکو مخالفینو شاته روسان چینایان او نور قوتونه ودرېدل موږ هیڅکله د خپلو ازادیو د خپلو خپلواکیو او د خپلو اتلولیو څخه چې کړي مو دي په دې باندې شک نشته دا امتحان وانخستی چې هغه قرباني چې موږ د دغه ازادۍ په اخیستلو کې ورکړې ده هغه وساتو په هر ځل کې زموږ غزاوې ځکه په جګړو بدلې شولې چې لور یې سوء استفاده کړل موږ په دې سترګې نشو پټولی چې د افغان شوروي په جګړه کې افغانانو سختې قرباني ورکړې ولې د دې ګټه افغانانو ته ونه رسېدل برعکس تاوان یې افغانانو ته ورسېدل اوس په عین توګه په سیمه کې د امریکا د قوتونو له وتلو وروسته
موږ له دغه حالت څخه ځان ته ګټه نه ده اخیستې، بیا مو یو بل ابرقدرت ته ځان په څنګ کې د روزلو په حالت کې دي. چین په ډېر وضاحت، قباحت او ښکاره توګه د افغانستان په مسایلو کې فعال دی. که پرونی جمهوریت اجازه نه درلودله چې امریکا او نور قوتونه یې په څنګ کې واوسېږي، نور ابرقدرتونه یې د څنګ کې سیاسي ولوبېږي، که وړمه ورځ خلق دیموکراتیک اجازه نه درلودله چې روسان او نور یې په څنګ کې ودرېږي، نن طالبان د کم صلاحیت نه مخې د دې دعوه هم لري. پرونی مجاهد د جهاد دعوه درلوده، له امریکا سره ولاړو، د نن طالب د کم صلابت او صلاحیت نه مخې د چین سره ولاړ دی. موږ چې تاریخ مطالعه کوو، چې تاریخ وایو، چې ورځې لمانځو، ولې یې لمانځو؟ دا یو ډېره مهمه نقطه ده، حساسه، په دې خاطر چې له تیرو څخه فانیت واخلو، راتلونکي ته آماده اوسو. مګر موږ ټول عمر د تاریخ په تکرار کې قرار لرو. یو راسي زموږ کور ته، موږ وکوټي بیا موږ وایو چې موږ ماته ورکړه، موږ نه یې ورکړې ده، بل چا ورسره جنګ دي، دلته سره تسلیم سي، دغه سره تسلیم شي. دا یوازې د افغانانو نه ده، د ټولې درېیمې نړۍ سرنوشت دی. په یوکراین کې عین جګړه روانه ده، په عربو ممالکو کې، په سوریه کې، په عراق کې، په نور عربي ممالکو کې، په ټوله نړۍ کې د ابرقدرتونو زور دی سره، او موږ خپل په منځ کې سره خوشحاله یو چې یو مراچپه کوي، بل مو وایي دغه مو فتح مو وکړه، بل وایي ازادي مو واخیسته، بل وایي کافران مو پسې واخیسته، بل وایي ملحدین مو پسې واخیسته. حقیقت د خبرې دا دی چې موږ د ابرقدرتونو تقابل ته لوېدلي یو، او له دغه تقابل څخه موږ د دې هېواد په ګټه باندې کار نه اخلو. نو شوروي 40 کاله د مخه د افغانانو د تباهۍ په نتیجه کې امریکایانو مات کړي، چې وروسته یې 40 کاله وروسته یې 32 کاله وروسته یې بیرته روسانو عین قصاد او انتقام واخیست. اوس بیا هغه تاریخ تکراریږي، بیا یو بل ابرقدرت په سیمه او په منطقه او بالخصوص په افغانستان کې فعال دی، او سیاسیون نوي بهانې او لارې او ګودرې ورته پلټي. نو خبره اساسا دا ده چې افغانان که چیرې د تاریخي مواقعو څخه استفاده کوي، او پر دې برابر یې باید وکړي چې د راتلونکي لپاره نور سرونه نظرانه نه کړي. موږ د روسانو په وړاندې تر میلیون زیات قرباني ورکړه، د امریکایانو سره په جګړه کې تر میلیون زیات قرباني ورکول شوه، او اوس یو بلې جګړې ته لاره خلاصېږي. د دغه جګړې د مخنیوي لپاره موږ باید ویښ سو، یو ځای سو، راټول سو، او خبرې وکړو او دا معضله حل کړو. یوازې په تېر 3 کاله کې 3 میلیونه انسانان، 3 میلیونه 10 لکه نفره د افغانستان څخه ایستل سوي. د یوې خوا یې طالبان ورباندې رایله کړه، د بلې خوا یې تیارې ورته ودرولې چې ول ټوپک غواړي او که تښتي. 3 میلیونه نفوس یې تبعید کړی دی. په دې مه خوشحاله کېږي څوک چې په واک کې چې دا خلک درڅخه تللي دي. دا د افغانستان راتلونکي ته خطر دی. دا د افغان نسل د بقا، د افغان نسل د پایښت لپاره خطر دی. دا هوښیاري او دا عقل خلاص کړي، دروازې خلاصې کړي، خلک را وغواړي، د اقتدار د تداوم لپاره کار وکړي. د اسلام تداوم، د محمدي شریعت تداوم د وطن په بقا کې دی. که وطن نه د اسلام به چیرې عملي کوئ؟ که دا وطن سبا ټوټې ټوټې نه بیا به چیرې دا دغه کوئ؟ نو د تاریخي موقعو څخه چې نن د شوروي اتحاد له افغانستان څخه د وتلو 40 کلیزه ده، دا ګټه باید واخلو چې نور ابرقدرتونو په تقابل په مقابله کې خپل یو پلان ولرو. متاسفانه د افغانستان اوس سرپرسته اداره هم په تمه ناسته ده چې ته ودرېږي څه شي کېږي. مخکې کې چې دا سقوط وسو هم دې ته ناست و چې ته ودرېږي څه شي کېږي. موږ ټوله منتظر یو چې ودرې نور څه شي کوي. موږ خپله هېڅ پلان نه لرو. نو زموږ د پلان وخت راغلی دی، باید ویښ سو، باید کار وکړو او له دغه حالت څخه دا ولس، دا خاوره او دا انسانان وباسو. د افغانستان د ټولو شهیدانو ارواوې دې ښادې وي، زموږ ټولې ازادۍ دې مبارک وي. ولې د ازادۍ تعریف په اوسني ماهیت بدل شوی دی. تر څو موږ خپل اقتصاد، خپل زیربناوې، خپل هیواد، خپل قوانین ونه لرو، موږ آزاد نه یو. موږ محروم یو، محکوم یو او اړ یو. له اړتوبونو باید خلاص یو. د پیسو بوجانې چې دا 20 کاله راوچلې دي نسو جوړ، که 100 کاله نور راوچلې هم نه جوړېږي. د سرلوړي تلپاتې او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان په هیله.